روغتیا. روغتیا شتمنی ده. روغ صورت نیمه پاچاهی ده. په دې خبرونه کې د روغتیا اړوند بیلابیل ګټور معلومات درته وړاندې کوو. د سپوږمۍ رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو د روغتیا خپرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې او درنښت مې ومنئ. هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله او د روغ صحت جامې به پر تن ولرئ. خوښ یم چې په یوه بله روغتیایي خپرونه کې مو درانه حضور ته حاضر شوی یم. نننۍ موضوع مو د انسان د ژوند له هغو اساسي اړتیاو څخه یوې ته ځانګړې کړې ده چې ډېری خلک یې اهمیت یا یې خو هیر کړی یا خو کافي پاملرنه ورته نه کوي. هغه ورزش او د ورزش روغتیایي ګټې دي. کله مو فکر کړی چې ولې ځینې خلک تر ډیره عمره پورې فعال، خوشحاله او له ناروغیو لرې وي؟ او ولې ځینې نور بیا په کم عمر کې د ستړیا، دردونو، وزن زیاتوالي او بیلابیلو ناروغیو سره مخ کیږي؟ حقیقت دا دی چې د دې تر شا یوازې خوراک نه بلکې د حرکت او ورزش نشتوالی هم یو ډیر مهم عامل دی. زموږ بدن داسې جوړ شوی چې د حرکت، کار او فعالیت لپاره ژوند کوي. کله چې انسان ډیر ناست وي، اوږده ساعت بې حرکته پاتې شي او فزیکي فعالیت ونه لري، نو بدن ورو ورو خپل طبیعي توازن له لاسه ورکوي. عضلات کمزوري کیږي، د وینې جریان سست کیږي، ذهن ستړی کیږي او د ناروغیو لپاره زمینه برابریږي. ورزش د انسان د بدن لپاره داسې دی لکه د ژوند لپاره اکسیجن. که اکسیجن نه وي ژوند نشته او که حرکت نه وي بدن ورو ورو کمزوری کیږي. منظم ورزش د زړه عضلات قوي کوي، د وینې جریان منظموي او بدن ته تازه اکسیجن رسوي. هغه کسان چې منظم ورزش کوي د زړه ناروغیو خطر یې ډیر کم وي، ځکه چې زړه په طبیعي ډول تمرین کوي او خپل قوت ساتي. همدارنګه ورزش د وینې فشار په کنټرول کې هم ډیر مهم رول لري. کله چې بدن فعال وي، د وینې رګونه نرم او انعطاف منونکي پاتې کیږي، چې دا د لوړ فشار د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. ورزش یوازې د بدن د قوت لپاره نه دی بلکې د وزن د کنټرول لپاره هم یو له تر ټولو قوي طبیعي لارو څخه دی. نن سبا چاغوالی په نړۍ کې یوه لویه ستونزه ده چې د ناسم خوراک، ډیرې ناستې او کم حرکت له امله رامنځته کیږي. کله چې انسان ورزش کوي، د بدن اضافي غوړ ورو ورو سوځېږي، انرژي مصرفیږي او بدن خپل طبیعي توازن ته راګرځي. حتی ساده عادت لکه هره ورځ منظم قدم وهل کولی شي د وزن په کمولو، د بدن په سپکولو او د انرژي په زیاتولو کې لوی بدلون راولي. ورزش د عضلاتو او هډوکو لپاره هم د ژوند په شان مهم دی. هغه کسان چې فزیکي فعالیت نه لري اکثره د ملا درد، زنګون درد او د بندونو ستونزې لري. خو منظم ورزش عضلات قوي کوي، هډوکي سختوي او د بدن جوړښت منظم ساتي. په ځانګړي ډول د عمر په زیاتېدو سره ورزش د هډوکو د کمزورۍ، ماتېدو او د بدن د سستېدو مخه نیسي. دا هغه طبیعي ساتنه ده چې نه درمل غواړي او نه لګښت، یوازې حرکت غواړي. د ورزش یوه بله ډیره مهمه ګټه دا ده چې انسان ذهن او روان ته سکون ورکوي. کله چې انسان ورزش کوي، په بدن کې داسې طبیعي مواد تولیدېږي چې د خوشحالۍ احساس زیاتوي او د تشویش، خفګان او ذهني فشار کچه راکموي. له همدې امله ورزش کوونکي خلک اکثره آرام ذهن لري، مثبت فکر کوي او د ژوند ستونزو ته په زغم او هوښیارۍ سره ځواب وایي. ورزش د دماغ فعالیت هم قوي کوي، حافظه کوي او د تمرکز وړتیا یې لوړوي، چې دا د زده کړې او کار لپاره ډیر مهم دی. ورزش د هضمې لپاره هم یو طبیعي درمل بلل کیږي. کله چې انسان حرکت کوي، د معدې او کولمو فعالیت منظمیږي، خواړه په ښه ډول هضمیږي او د قبضیت ستونزې کمیږي.
هغه کسان چې ډیر ناست وي اکثره د معدې له دردونو، ګاز او د هضمې له ستونزو سره مخ وي. خو منظم ورزش دا ټولې ستونزې په طبیعي ډول کموي او بدن ته نظم ورکوي. همدارنګه ورزش د بدن معافیت سیستم هم قوي کوي چې انسان د ناروغیو پر وړاندې قوي دفاع ولري او ژر ناروغ نشي. ورزش یوازې د لویانو لپاره نه دی بلکې د ماشومانو لپاره هم ډیر مهم دی. هغه ماشومان چې منظم حرکت او لوبې کوي د هغوی بدن ښه وده کوي، قد یې مناسب وي، ذهن یې تیز وي او د زده کړې وړتیا یې لوړه وي. ورزش د ماشومانو په ټولنیز ژوند کې هم مثبت رول لري ځکه چې هغوی د ملګرو سره د تعامل، نظم او همکارۍ مهارتونه هم زده کوي. ورزش د ښځو لپاره هم ځانګړې ګټې لري. دا د بدن توازن ساتي، د هډوکو قوت یې زیاتوي، د ستړیا احساس کموي او د ورځني ژوند فشارونه کموي. حتی سپک تمرینونه هم د ښځو د روغتیا لپاره ډیر ګټور تمامیږي. خو قدرمن اوریدونکو دا هم باید هیر نه کړو چې ورزش باید په سمه اندازه او سمه طریقه ترسره شي. ډیر سخت، ناڅاپي او بې نظمه ورزش کولی شي بدن ته د ګټې پر ځای زیان ورسوي. غوره دا ده چې انسان ورزش په تدریجي ډول پیل کړي، له ساده قدم وهلو یې شروع وکړي او ورو ورو یې زیات کړي. مهمه دا نه ده چې څومره سخت ورزش کیږي بلکې مهمه دا ده چې بدن په حرکت کې وي او دا حرکت دوام ولري. که موږ دا ټولې خبرې په یوه جمله کې راټولې کړو نو ویلی شو چې ورزش د ژوند هغه طبیعي، ارزانه او قوي وسیله ده چې کولی شي انسان ته روغتیا، انرژي، خوشحالي او اوږد عمر ورکړي. دا نه یوازې بدن قوي کوي بلکې ذهن هم روښانه کوي او د ژوند کیفیت هم لوړوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ورزش باید د ژوند برخه وګرځوو، نه یوازې د اړتیا پر وخت یا د کار پر وخت. که هره ورځ لږ حرکت هم وکړو نو کولی شو د ډیرو ناروغیو مخه ونیسو او خپل ژوند مو اوږد، سالم او خوشحاله وساتو. روغتیا هغه لوی نعمت دی چې یوازې هغه څوک یې ارزښت درکوي چې له لاسه یې ورکړي. نو د خپل بدن قدر وکړئ، حرکت ورکړئ، ورزش ورکړئ او خپل ژوند ته یو نوی ځواک ورکړئ. په دې هیله چې نننۍ خپرونه به مو د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا او یوې بلې خپرونې چې بیا به هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ښاد، خوښ او خوشحاله ژوند ولرئ. د الله په امان.